د سمیع وزیر په باره کې د عمران خان بیان نه غي. عمران خان ډیر زیات غوسه دی یار. مکمل ویډیو د شریک کوم یار، مکمل معلومات د شریک کوم. ویډیو ضرور وګورئ او چینل وسره هم سبسکرایب کړئ، ویډیو ضرور شیر کړئ. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده کنه په 9 مې کې چې کم کسان وړو دغه سره ډیر زیاته کړه د وسم سجیل او سچ ډیر رها شوی په کې چېونه سمیع وزیر هم سمیع وزیر چې دنو هغه هم وړو هغه 2 کال چې دنو هغه په جیل کې تیر کړ. چې هغه 2 کال په جیل کې تیر کړ هغه سره د زیاته شوی تشدد پیښ شوی دغه ذهني توازن مکمل تور باندې خراب شوی دی. ذهني توازن چې دنو کار نه کوي چې په هسپتال کې پروت دی ډیر ورځې وشولې کنه چې هغه د جیل نه کله بهر تراغی کنه دغه توازن مکمل تور باندې خراب شوی دی. دومره ظلم یې وسره کړی، دومره تشدد یې وسره کړی. دغه نه پس چې دنو عمران خان ډیر زیات په جیل کې وجړل او دا پیغام یې ورکړ کنه تاسو زما د کارکونانو سره دیس چل وکړو کنه خو زه بس تاسو نه د یو کس نه بدله اخلم ځکه چې تاسو زما کارکونان چې دي تاسو سره داسې کار کړی. دغه نه پس وای کنه وینن د ما سره پاور نشته تاسو زما سره ظلم کوئ ګوره سبا بیا زما سره پاور کنه او دې ظلم بدله بدل نه اخلم د یو کس بدله بدل نه اخلم زه د خپل ظلم بدله نه اخلم چې تاسو زما سره څومره ظلم وکړو د دې بدله نه اخلم خو د خپل کارکون چې دنو دا بدله بدل نه ضرور اخلم. او عمران خان په جیل کې وجړل ځکه چې سمیع وزیر حالات ته بیان کړل کنه چې سمیع وزیر سره داسې شوی دي. دا ویډیو سره د نور ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور معلومات د لپاره سره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. دا نوی معلومات رااله زه هم ډیر زیات خپه کړم چې سمیع وزیر سره داسې کار کړی دی. افسوس خبره ده په 2 کالو کې وسره داسې کار کړی.